بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو په خدمت کې یم او د دې ویډیو موضوع دی د مالدار خلک څه شی کوي چې دومره مالدارېږي. هغه عمومي څه شیان مې دلته لیکلي دي. یوه مهمه خبره ده په مالدار خلکو کې دا دی چې د عادي خلکو څخه خپل سهار وختي پیلوي. لکه که عادي خلک 6 بجې پاڅېږي دوی 3 بجې پاڅېږي، که عادي خلک 8 بجې پاڅېږي دوی 5 بجې پاڅېږي. یعنې د عادي خلکو یا هغه او د مالدارو ترمنځ حد اقل 3 ساعته هغه وي فاصله وي. دوی په دغو 3 ساعتو کې ډېر زیات متمرکز کار کوي. او بل دا چې دی طلایي وخت دی. طلایي وخت په دې مفهوم چې په دغه وخت کې موبایلونه خاموش وي، اجتماعي رسنۍ چې دی هغه ګل وي، خلک ډېر زیات فعال نه وي، نو دوی په خپلو ستراتیژیکو موخو باندې دغه وخت چې دی هغوی خپل کار کوي. نو که د یو عادي انسان لپاره یوه کاري ورځ 10 ساعته وي، دوی لپاره 14 ساعته دی. که د عادي خلکو لپاره 14 ساعته وي، دوی لپاره 14 ساعته دی. دوهم مهم کار چې دوی کوي او ډېرې پیسې ترلاسه کوي هغه دا دی چې کمپاوند انټرست دی. کمپاوند انټرست مرکبې ګټې دي. مرکبې ګټې موږ ویلی شو په څو لحاظ. یو دا دی چې دوی ملټیپل انکمز لري. دا یوه موضوع دی، یعنی څو عایده دي، یو عایده نه دی. دویمه خبره دا دی چې دوی یو کار چې کوي هغه تر هغه پورې کوي چې کار ترې وشرمېږي. یعنی تر هغې پورې چې کار نه وي خلاص کړی دوی کار نه پرېږدي. درېیمه مهمه خبره دا ده چې دوی په متواتر ډول باندې کار کوي. متواتر ډول باندې کار کوي. لکه دوی 8 ساعته کاري ورځ چې دی هغه واقعا 14 ساعته کاري ورځ وي. لکه دوی هغه پروډکټیویټي چې دی هغه ډېره زیاته اوچته ده. بله موضوع دا ده چې دوی په کوم برخه کې چې کار کوي په هغې برخه کې ډېر زیات ښه وارد دي. یعنې هغه د لوبې ټولو اصولو باندې پوهېږي. هغه لوبه په ښه ډول سره ترسره کولی شي. مونږ یو څو محدود مثلا مونږ ولیدل په افغانستان کې زیاتره خلکو کاروبارونه شروع کړل او بیا ترې پاتې شول یا ناکام شول. یو دلیل دا و چې کوم کار چې دوی شروع کوه په هغه کار کې دوی په خپله نه پوهېدل. مثلا مکتب به یې شروع کړ خو دوی خپله نه پرې پوهېدل چې مکتب یعنې څه. پوهنتون یې شروع کړ دوی نه پوهېدل چې مکتب پوهنتون څه رقم چلول کېږي. یا یو وخت کې دلته د مثلا د هغه بیروبار ډېر زیات و، د ساختماني شرکتونو بیروبار ډېر زیات و او هر سړي کوشش کوه چې یو ساختماني شرکت ولري ځکه په ساختماني برخه کې پروژې ډېرې زیاتې وي. ډاکټر به هم ساختماني شرکت جوړاوه، یعنې په نوم کس چې پیسې ولرلې هغوی ساختماني شرکت. خو وګورئ چې هغه شرکتونه چې د مسلکي کس لخوا جوړ شوي دي هغوی په کوم ځای کې دي او هغه کسان چې غیر مسلکي وو هغوی کاروبار په کوم ځای کې دی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی پیسې ساتي، سیوینګ کوي، بچت کوي، غاړې ته ږدي، ټولې پیسې نه مصرفوي. یوه برخه تل هغه ساتي د راتلونکي لپاره چې هغه باید په راتلونکي کې څه شي کې سرمایه ګذاري کړي. بل مهمه خبره دا ده چې د غریبو ملکونو او د مالدارو ملکونو ترمنځ یو فرق دا ده چې غریب ملکونه زیاتره هغه پرچیزرز وي، هغوی اخیستل کوي، اخلي. ولې زیاتره مالداره ملکونه چې دي هغوی پروډیوسرز دي، هغوی تولیدونکي دي. نو که چېرته یو سړی غواړي چې هغه د غریب نه مالدار طرف ته لاړ شي نو مجبور دی چې هغه د مشتري نه یا د خریدار نه د تولید کوونکي طرف ته لاړ شي. باید خپل یو څه تولید کړي چې هغه په نور باندې خرڅ کړي. که هغه چېرته تل مصرفونکی وي نو هغه به په هماغه غریبۍ حالت کې تر اخره پورې پاتې شي. بله خبره دا ده چې عموما مونږ چې نه پیسه داره کېږو یو علت دا دی چې په هغو شیانو کې سرمایه ګذاري کوو چې هغه ډېر زیات نوره هغه د سپیتوب مرحلې ته رسېدلی وي. هغه د بوسټن کنسلټینګ ګروپ میټرکس دی چې هغه ډاګز مرحلې کې وي. مثلا دلته زیاتره ادارې دي خلکو ته ورښیي چې چکني هغوی سره کم جوړه کړي، هغه بازار کې خرڅه کړي یا اچار سره کم جوړ کړي. او کوم اچار کوم چکني چې دوی خپلو کورونو کې جوړوي او بازار ته چې کله راوړي په بازار کې په هغه قیمت باندې نه خرڅېږي چې دوی توقع لري. یو دلیل دا دی چې دلته په دوکانونو کې د دوی د چکنۍ نه، د دوی د مربا نه، د دوی د اچارو نه با کیفیته اچار په ښه پیکیج سره په ډېر ټیټ قیمت دی او کوم مصارف چې دوی پرې کړی دی، کوم قیمت چې دوی ته تمام شوی هغې نه په ټیټ قیمت کې بازار کې جنس پیدا کوي. نو څه ضرورت دی لکه ماته یو ښه پیکیج والا شی په ښه یو بوتل کې
خوندور وي، هغه سټنډرډ هم چې وي په نظر کې نیول شوی وي. هغه مثلا ماته په 80 روپۍ تمامېږي، تا کورنی تولید ماته په 100 روپۍ تمامېږي، نو څه ضرورت ده چې زه بیا تا په تولید باندې 100 روپۍ ورکوم. موږ یو مشکل دا ده چې په هغو محصولاتو کې لکه مخکې مې وویل سرمایه ګذاري کوو چې هغه نور سپېتوب ته رسېدلی دی، یعنې ټولو خلکو په هغې کې سرمایه ګذاري کړې، یا مارکیټ د هغې څخه ډک دی. تر هغې پورې چې مونږ ورچوال ریالیټیز کې، ایموشنل انټیلیجنس کې یا انټرنیټ اف تھینګس کې سرمایه ګذاري نه وي کړې، نو موږ نشو کولی چې هغه مارکیټ کې خپل ځان ته ځای پیدا کړو. بل د پیسه دار مونږ باید مایوس هم نشو، ځکه دغه میلیونیرز چې دي یا بیلیونیر چې دي، دوی کوم بیلیونیر کروموزوم نه لري چې بیلیونیر کروموزوم لري، خو همدغه کارونه کوي، تلې کوي، متواتر ډول باندې کوي، څو عاید رامنځته کوي، هماغه ده چې دوی پیسه دار کېږي. یعنی که مونږ هم وغواړو موږ هم کولی شو چې بیلیونیر شو، میلیونیر شو، یعنی د ډار خبره نه ده یا د ویرې خبره نه ده چې والا نه کېږي. بله خبره دا ده چې دوی د هغو کسانو کتابونه لولي چې هغوی څنګه خپل ځانونه میلیونر کړي دي، او موږ یعنی غریبه ټولنه موږ زیاتره ناولونه لولو. دغه لوستونکي چې دي په 3 کټګوریو باندې تقسیمیږي. یو کټګوري دي ناولونه لولي، او دوی ته د غریبانو کټګوري ویلی شو. دوی فقط خپل کوشش کوي چې خپل هغه 1 ساعت 2 ساعت یا یو ورځ چې دی هغه څنګه تېره کړي، یو موقتي خوند واخلي، کتاب خلاص. دویمه د متوسط خلک دي. متوسط خلک هغه دي چې بایوګرافي یعنې لولي، آټو بایوګرافي یعنې لولي. او دریم پیسهدار خلک دي. پیسهدار خلک هغه دي چې هغوی د میلیونرانو بیلیونرانو کتابونه لولي او د هغوی نه زده کړې کوي، او د هغوی زده کړې په خپلو کاروبارونو کې تطبیقوي. ما څو ځای ولوستل چې په افغانستان کې اوس د څنګه میلیونر شم کتابونو کاروبار ډېر زیات ښه شوی دی، او دا ډېر زیات ښه کاروبار دی. موږ دلته جاسوسي کتابونه ولوستل، دلته مو د استخباراتو کتابونه ولوستل، دلته مو د تاریخونه ولوستل، خو څه ګټه یې ونه کړله. نو راځئ که د میلیونرانو کتابونه ولولو، نو خدای مهربان دی چې یو نوی شی د دوی نه زده کړو او هغه په خپلو کاروبارونو کې تطبیق کړو، نو کیدای شي ورځ مو ښه شي. ډېره زیاته مننه. که ویډیو مو خوښ شوي له نورو دوستانو سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې.